اوکراین ته د افغانستان د سپارل شویو چورلکو د بیرته اخیستلو مسئله. افغان حکومت له امریکا سره پرې خبرې کوو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو دپاره در سره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د هغه چورلکو چې امریکا اوکراین ته سپارلي دي د بیرته اخیستلو لپاره له امریکایي چارواکو سره پرې خبرې کوي. څه موده وړاندې سیګار په یوه راپور کې ویلي وو چې امریکا 14 MI-18 ډوله چورلکې او نور پوځي وسایل چې د افغانستان لپاره یې چمتو کړي وو اوکراین ته سپارلي دي. سیګار د راپور د مخې امریکا 15 هغه MI-18 چورلکې چې د ترمیم لپاره اوکراین ته لیږدولې وې دغه هیواد ته سپارلي دي. راپور زیاته کړې وه چې دغه چورلکې د امریکا له لورې د افغانستان لپاره پیرل شوي وې. خو د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې افغانستان سرپرست حکومت په دغه چورلکو د بیرته اخیستلو لپاره له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی مجاهد هغه کسان چې د افغانستان هوایي ځواک اړوند چورلکې یې له افغانستانه بهر وړي خاینین ګڼلي دي. د مجاهد په وینا هغه چورلکې چې له افغانستانه ایستل شوي دي لومړني مجرمان هغه کسان دي چې چورلکې یې بهر ته وړي دي. هغوی کورنۍ خاینین وو. او دویم دا چې موږ له امریکایانو او هغو هیوادونو سره په بحث کې یو چې زموږ چورلکې پکې دي. هڅه کوو چې د افغانستان ملکیتونه بیرته افغانستان ته راستانه کړو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ازبکستان په یوه پوځي اډه کې د افغانستان هوایي ځواک 40 الوتکې او چورلکې ولاړې دي. په دغه چورلکو کې بلاک هاک هلیکوپټرې هم شاملې دي. امریکایي چارواکو روټریز ته ویلي چې طالبانو پر ازبکستان فشار راوړی چې د افغانستان د هوایي ځواک پرسونل او چورلکې دوی ته ستنې کړي. دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.